خو یاد وساته حقیقي عزت تا ته نه دی میلاو شوی. الله هغه خلکو ته عزت ورکوي، هغه خلکو ته مرتبه ورکوي، هغه خلکو ته رفعت ورکوي، هغه خلکو ته فوقیت ورکوي. پلار دا خواهش دی، دا تمنا لري چې زما بچی دی کامیاب وي، زما بچی دی کامران وي، زما بچی دی په دنیا کې ځلیدلی والی، ځلیدونکي د ستورو په شان دي، رفعت دی دوی ته میلاو شي، عزت دی ورته میلاو شي. خو بعضې خلک راولګېده، مور او پلار راولګېده، خپل اولاد یې دنیا ته متوجه که، دنیا ته یې کېنول، د دې په مصروفیاتو کې مصروف که د دې غرض دپاره چې زما بچی کامیاب شي. بعضې خلک، بعضې مور او پلار راولګېده، خپل بچی بار ملکونو ته په دې اساس او د دې غرض دپاره ولېږل چې یاره زما بچی کامیاب شي، څه عزت ورته میلاو شي، څه مرتبه ورته میلاو شي. بعضې خلک راولګېده، په سیاست کې داخل شو د دې دپاره چې موږ ته کامیابي حاصله شي. بعضې خوشنصیبه چې الله په خاص رحم، خاص کرم وکړو، هغوی خپلو بچو ته ښایسته تربیت دپاره، ښایسته لاره ښودلو دپاره، د الله کتاب دپاره، د محمد رسول الله د احادیثو د زده کړو دپاره دې مساجد او مدارسو ته یې راوستل، د دې دپاره چې زما بچو ته عزت میلاو شي. ای زما محترمو، موږ چې د عزت دپاره کومې لارې لټو، دا یاد وساتئ. ګورې په هغې کې عزت نشته. که ته عصري تعلیم کې د دې دپاره یې کې چې عزت راته میلاو شي، ټیک ده، د دنیا یو 2-3 روپۍ به په پیدا کې، یو عهده به درته میلاوه شي، خو یاد وساته حقیقي عزت تا ته نه دی میلاو شوی. کوم عزت چې د الله په دین کې پروت دی، دا عزت تا نه دی حاصل کړی. کوم عزت چې د قرآن په حفظ کې پروت دی، دا عزت تا نه دی حاصل کړی. عزت صرف اور صرف د الله رب العالمین په دین کې پروت دی، د الله رب العالمین د دین په زده کړه کې پروت دی، د قرآن په یادولو کې پروت دی، د محمد رسول الله د احادیثو سره مینه ساتل او دا په سینه کې حفظ کول په دې کې پروت دی. قرآن کې الله فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم، الله په تاسو کې هغه چاته عزت، مرتبې، درجې، رتبې ورکوي آمنوا منکم چې ایمان یې راوړي. دویم ورسره شرط چې شی دی، والذین اوتوا العلم درجات، د ایمان راوړلو نه پس الله هغه خلکو ته عزت ورکوي، هغه خلکو ته مرتبه ورکوي، هغه خلکو ته رفعت ورکوي، هغه خلکو ته فوقیت ورکوي. والذین اوتوا العلم درجات، چې علم یې حاصل کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، الله رب العالمین د دې قرآن په ذریعې سره، د خپل کتاب په ذریعې سره څه قومونو ته عزت ورکوي. ویضع به آخرین، بعضې قومونه د الله د دې کتاب په وجه ذلیله کېږي. دا د عزت کتاب هم دی. کومو خلکو چې سینې ته رانږدې کړی، کومو خلکو چې په عمل کړی دی، کومو خلکو چې په خپلو معاملاتو کې، په خپلو عباداتو کې دا مقدم کړی، کومو خلکو چې خپل بچي دې کتاب ته کېنولي، الله رب العالمین هغه قومونو ته عزت ورکړی دی. د صحابه کرامو زندگی وګورئ، اقبال د هغوی متعلق وی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. صحابه کرامو ته چې الله عزت ورکړو، مرتبه ورکړې وه، فوقیت یې ورکړو، د دې د وجه نه چې قرآن ته یې سینه کې ځای ورکړی، دا قرآن یې په خپل عمل کې راوستی او خپلو بچو ته دا قرآن زده کول.